د پاره ځان تیار ساتي دا په دې مؤمنانو کې هوښیار مؤمن دی. او که تاسو خیال کړئ دا مسافر اکثر یو بل ته نصیحت کوي وی ګوره مزدوري کوه محنت کوه کوشش کوه د حالاتو څه پته لګي داسې وي یو بل ته سبحان الله همدغه شان نصیحت ته خو لږې الټه کړه د آخرت دپاره محنت کوه کوشش کوه د الله بنده د حالاتو څه پته لګي نن ته به دې دنیا کې سواله به نه یې د ورځې تېرېږي د شپې تېرېږي نوې زړېږي ماشوم بوډا کېږي او دغه شان یو طریقه روانه ده او پیړۍ تېرېږي قومونه تېرېږي زمونږ مشران لاړو اوس چې دی زمونږ نمبر دی او داسې یو ترتیب روان دی او هر سړی د الله طرف ته روان دی او دا نورې څومره دي خو الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان چې سوکم دي دا به فنا کېږي سوای د رب العالمین په دې سوکم دي کې موت هم یو صرف یو سیکنډ پې لږې به د سترګو بندولو کې والله العظیم یو سیکنډ یو ټلیفون چې پلانې مړلې قصه ختمه شو په دې قصه ختمېدو کې ګوره دومره وخت نه لګي دنیا ته چې انسان راځي غټه قصه ده پیدا شو ډاکټر دی او هسپتال دی او هلته یې بوځ او دلته یې راول او بیمار دی او شیشه کې یې بند کو هسپتال کې یې داخل کو سکول دی او کته دی او بر دی غټې قصې دي خو په تلو کې هېڅ هم نه لګي صرف د اواز ته انتظار دی چې پلانې مړ دی دا کفن دا قبر دا تیارول دا هر څه د یو څو سیکنډو د یو څو منټو کار دی دا اواز به زما او ستا په باره کې هم کېږي کل نفس ذائقة الموت زه وایم رسول صلی الله علیه وسلم یې نه دی بخلی ما او تا به څه وبخي که دې مرګ چې ته څوک یې بخلی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې بخلی د هغې نه مخکې نور پیغمبران دي هغه یې نه دي بخلي صحابه کرام یې نه دي بخلي علما یې نه دي بخلي مجاهدین یې نه دي بخلي رښتیني او نیکان خلک یې نه دي بخلي مشران یې نه دي بخلي کشران یې نه دي بخلي ښځې یې نه دي بخلي سړي یې نه دي بخلي بیماران یې نه دي بخلي روغ یې نه دي بخلي ښکلي یې نه دي بخلي بدرنګه یې نه دي بخلي اوچت نسب والی نه دي بخلي کمزوري نسب والی نه دي بخلي مالدار یې نه دي بخلي غریبانان یې نه دي بخلي ملکانان او بچایان یې نه دي بخلي فقیر او محتاج دا یې هم نه دي بخلي ما او تا به څنګه بخي دا د سوچ خبره الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ډېره ناشنا خبره کړې ده او هغې ته غوږ کړې الله سبحانه وتعالی څه وایي قل ووایه ای پیغمبر دې خلکو ته إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم دا کم مرګ نه چې تاسو تښتئ دا به یقینا تاسو سره ملاقات کوي الله ګوره داسې نه دي ویلي چې تاسو به رانیسي تاسو سره به ملاقات کوي په دې کې یو فایده کله چې انسان د یو شي نه تښتي نو دې ته مخکې منډې وایي او دا شی به شاته رواني دا طریقه ده په دې کې الله وایي ان الموت الذي تفرون منه د کم مرګ نه چې تاسو تښتئ که موږ تښتېدې د مرګ نه او د مرګ د شا نه راتلې بیا ډېره ښه وه موږ به ترې منډه تیزه وارې موږ به ترې مخکې تللی هسې د شا نه را روان دی ناشنا خبره ده فانه ملاقیکم دا راځي د مخې نه لکه چې ملاقات چې کله هم کېږي دوی د یو بل سره د مخې نه میلاوي ملاقات داسې نه کېږي چې یو سړی تا پسې د شا نه را روان دی ملاقات داسې کېږي چې یو سړی تا له د مخې نه را روان دی دا مرګ هم موږ له د مخې نه راځي ما او تا خو به دې سوچ کوي چې موږ دې منډې وو لرې کېږو د مرګ نه کوم ځای کې مقبره وینو ځان پې ننګاره کړه اوړه کوم ځای کې مړی وینو ځان پې ننګاره کړه اوړه کوم ځای کې د مرګ اعلان واوري پلانې مړ شوی ده بس دنیا فاني دنیا ده بیا ته لږ ځان داسې سیټ ته کړه موږ باندې خو نه راځي خو دا راته وایم چې دا به دله د مخې نه راځي او سبحان الله د سعودي عرب یو داعي مشهور داعي خصوصا په دې سوشل میډیا او په دې شینو باندې هغه ډېر کار کو ډېر دعوت یې کو په حرم کې هغه دا ویډیو وکړه سهار منځ نه بعد
په مکه کې ناسو سحر منځنه باندې دا ویډیو کړه وی د مرګ په باره کې ناشنا فائدہ هغه دا ده چې د مرګ نه ته تښتې د مخې نه راځي دا فائدې بیان کړه بیا لږ وخت بعد په سفر باندې ووتو کور ته تو او د مخې نه ول مرګ راغی ملاقات یې ورسره وکړو واپس یې ول جنازه راوړه کومه خبره چې هغه وکړو مکه شانو شو سبحان الله